د ښځو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته د دویم ځل لپاره 40 میلیونه ډالر کابل ته رسیدلي. پتمندو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي د څلورنۍ پر ورځ د مرستندویه هیوادونو بشري مرستو په لړ کې د 40 میلیونه ډالرو یوه بله کڅوړه کابل ته رسیدلې او طالبانو یادې پیسې یو سوداګریز بانک ته سپارلي دي. دا د نغدو پیسو دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې وروسته له هغه را رسیږي چې طالبانو خپلو وروستیو فرمانونو کې د افغان نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او په نادولتي مرستندویه ټولنو کې یې پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هره اونۍ د مرستندویه هیوادونو بشري مرستو د 40 میلیونه ډالرو یوه کڅوړه کابل ته رسیدلې ده، خو اوس مهال نږدې 2 میاشتو کې 2 کڅوړې افغانستان ته رسیدلې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.